د سږکال د پیل راهیسې پاکستان ته د سپین بولدک له لارې د تلونکو تازه میوو سوداګر او کاروباریان د یاد هیواد لخوا پر تازه میوو په بېساري توګه د مالیې له لوړوالي څخه شکایت کوي. کندهار کې چې انارې تازه حاصل ته رسېدلي، باغ لرونکي او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپله مالیه له 100,000 څخه 300,000 ته لوړه کړې ده. د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي چې د پاکستان د پریکړې توانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره ژر ګام اوچت نکړي نو د ولایت باغ لرونکي به دروند اقتصادي زیان وویني. محصول شدید د پاکستان د حکومت چې اوس مثلا په 800 روپۍ په یو کریټ زموږ محصول اخلي او دا محصول حال دا چې په روز کال 100 روپۍ وي 80 روپۍ په کریټ باندې اوس 800 روپۍ سره نو موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یو انار په باغو کې ولاړ دي، باغونه ډک ولاړ دي، خپل مصرف مو نه جوړي. دولت زموږ سره همکاري وکړي، د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریکه کړي چې دا محصول راکم کړي چې زموږ د بزګرانو ته شي پاتې او د معاملګرو ته شي پاتې، معاملګر مو متواني سي، باغوالان مو متواني سي او موږ خپل مصرف پیسې نه په جوړولو په ځایدادو چې باغونه د زموږ د سیمې ټول دغه صفات دي. نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ باید څه وکړو چې په روز کال پاکستان 80,000 غوښې پر موټر باندې 6 کال 3 لکه غواړي، پر غټ موټر باندې 4 لکه غواړي. له دې وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادروونکو هم ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایتي مسؤلین وایي چې له دې ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویاند احمد بهیر احمدي ملما رادیو ته وویل چې د ستونزې د ژر هواري لپاره د پاکستان هیواد د کونسلګرۍ سره ستونزه شریکه کړې ده او هیله مند دي چې ستونزه به ژر هواره سي. د سوداګرۍ خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنیو اړیکو ریاست په مرسته د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کونسلګرۍ همدارنګه زموږ د بهرنیو چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره هم د موضوع شریکه شوې ده ترڅو دغه ستونزه حل سي. د کندهار د سوداګرۍ خونه هم وایي چې له پاکستان سره له پرلپسې هڅو سره نه دي توانیدلي چې د افغان سوداګرو په وړاندې شته ستونزې له منځه یوسي. په دې اړه له هڅو سره د پاکستاني لوري د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. قدرت الله رضوان، ملما رادیو، کندهار.